قدرمنو د قرآن پاک یو بله نسخه در سره شریکومه د مولوي سلیمان شاه صاحب سره پرته ده ډېره بشپړه نسخه ده وروسته یو چا داسې ښایسته په خور کې پوښلې ده او دا مراکو سرمن نه ده مراکو ورته ویلی چې ټوکر مراکو یې سره ګډ کړي دي د هغې کلکه سرمن یې وراغوستې په ډېره پنډ کاغذ ده کم از کم 350 کاله 300 کاله عمر لري داسې بشپړه ساتل سوې ده چې دا یې سر دی د اول سر ګلان دا چې ښایسته محفوظه دي او ډېر صفا راغلي دي بیا په دې قرآن پاک کې چې کومې کرښې راغلي دي ویې ګوراستې څومره رنګونه استعمال سوي دي جدول یې وګورئ ډېر ښایسته دی او آیاتونه چې دي هغه په تور خط دي او کم اوقاف چې دي زور و زیر او خاص ځایونه هغه په سره رنګ دي شنګرب باندې راغلي دي د ژړ رنګ ګلان هم پکې شته 15 کرښې پر یوه مخ باندې لري داسې صفا ساتل سوې ده چې یو عیب نه لري او د دې د صفا ساتلو دغه هم دا دی چې هغه پټ ګایه دا دی چې دا وروسته چې چا خور ور اچولی دی هغه ډېره خواري بخښلې ده دا وګورئ دا د صورتونو نومان په سره رنګ باندې راوړل سوي دي او دا تر پایه پورې بشپړه ده ښایي د کاتب نوم له دې پس راغلی وي هغه صفحه نه لري خو بهرحال له سره تر پایه دا محفوظه ده له مولوي صاحب سره نو د قرآن پاک دغه نسخې چې پخوا خلکو لیکلي دي موږ دعا ورته کوو د دوی روحونه د خدای ښاد لري ښایسته خطونه خط نسخ سلک ته ورنږدې دومره صفا نو د خلکو خوارۍ سړی وویني موږ ته اوس هغه د بټن دور دی د کیمرې دور دی هر شی اسانه دی خلکو پخوا ډېر محنت کړی دی په دا یوه کاغذ باندې چې به دوی دا لاینونه لګول دا لیکې به یې کښې دا رنګ به یې کاوی بیا د تېروتنې یو ګنجایش نو ګوره پر یوه صفحه باندې بیا غلطي نه ده سوې دومره صفا به یې لیکل او که بیا غلطي وکړه بیا بیا پر یو نري شي باندې کاغذ داسې ګریلی چې اوس هم سړی نه په پوهېږي چې دا ځای صفا سوی دی او پر دا باندې بیا بل توری راوړل سوی دی دا د خطاطانو کمال وي اکبر باچا به ویلی ول زه په خپل دربار کې پریس نه یې لکوم دا زما کاتبان بې روزګاره کوي 1500 کاله مخکې نو اوس دنیا ته وګورئ کارخانې چې څونې ډېرې سوې خواري د غونې ډېره سوه ډول کاتبان اوس کاتب څوک کوي څه د کاتب دور تللی دی خو بهرحال دا ښه محفوظه ده مولوي صاحب ته د خدای خیر ورکړي چې په موږ یې د دغه قرآن پاک زیارت وکړي او له ما سره مولوي مسمت الله اخوند هم ملګری دی دا ویډیو دی را سره جوړوي دا قرآن پاک ته د مولوي صاحب کره ده راوستلی